الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. وعززو یورور پختنه کړې ده چې د جنابت غسل می کوي نو د خولې پرېولل می هیر سوه، د هغه څه وروسته مې لمونځ وکړي نو بیا مې وروسته په یاد سوه چې په غسل کې مې خوله نه ده پرېوللې، نو زما لمونځ صحت لري که نه؟ الجواب وبالله التوفیق. معززو مزمزه یعنی خوله پرېولل په غسل کې د فرضیاتو څخه دي، نو چې کله دا فرض په غسل کې پاته سي غسل صحت نه لري، دویم وار به غسل وکړي او بیا به د دې لمانځه اعاده وکړي، دغه فرض لمونځ چې یې کړی هغه به راوګرځوي. رد المحتار اول جلد 313 صفحه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.